د یادې غونډې پر مهال د خوست ولایت د ښاروالۍ چارو سمبلي کري بسم الله غوښتنه وکړه چې مامورین په اخلاص سره خپلو چارو ته متوجه او په وخت سره پر مخ یوسي. نوموړي اړونده برخو ته سپارښتنې وکړي چې په شرعي کچه فعالیتونه ترسره شي. دو ویل تر امر سنی پورې د ښاروالۍ د پارکونو څخه کرایه نه اخلي او نه دوی حق لري چې د غرفو او نورو ځایونو څخه کرایه واخلي ترڅو یو کمیسیون ورته تعیین او قراردادونه بررسي شي. د زیاتوله چې په شرعي محدوده کې هغه رهایشي او تجارتي ځایونه چې د ښاروالۍ د لایحې خلاف جوړیږي کارونه یې باید سملاسي ودرول شي. په ښار کې د بېنظمۍ او توکو وزن څخه شکایتونه کیږي نو موظف مدیریت د پیادهروونو او لارو تخلیې د غږیزې ککړتیا له منځه وړلو چې وړه لاوډ سپیکرونه شریان په تنګوي او د توکو او ډوډۍ وزن کنټرول برخه کې جدي اجراءات ترسره کړي او هم د هغه اجران لیست کړی شي چې خپلو دندو ته په وخت نه حاضریږي. نوموړي د ناحیو او عایداتي مدیریتونو ته هدایت وکړ چې د ښاروالۍ ورځني عواید په خپل وخت سره راټول کړي ترڅو د ښاروالۍ په عوایدو کې کمښت او فرار نه وي رامنځته شوی. د ناستې په پای کې د داخلي همغږۍ او همکارۍ په اساس د چارو په ترسره کولو ټینګار او تعهد وشو چې ټول به په پوره امانتدارۍ سره خپلې دندې پر مخ وړي.